بسم الله الرحمن الرحیم. د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په دې هیله چې تاسې ټول روغ جوړ او د صحت جامې په تن ولرئ. قدرمنو هیوادوالو تاسې ګورئ چې یو ځل بیا موږ د کمپونو ساحې ته راغلي یو. دلته هم زموږ هغه د جنګ ځپلي هیوادوال ژوند کوي چې د پچیرآګام څخه اوس کډوال شوي دي او راغلي دي ننګرهار ته. قدرمنو لیدونکو تاسې ته بهتره معلوم دی چې جنګ تباهي راوړي، جنګ بربادي راوړي، جنګ زموږ هیواد د پرمختګ ته نه پرېږدي. د خدای لپاره نور بس دی، بس دی دغه جنګونو نه لاس واخلي. نور موږ ستړي شوي یاستو د دغې جنګونو څخه. دغه کورنۍ څنګه کډوال شو د پچیرآګام څخه او راغی ننګرهار ته. دلته په کمپونو کې یو چاردیوالي دی او چاردیوالي ترمنځ دغه کورنۍ ځان ته یو خیمه یې وهلې او په خیمه کې شپې او ورځې تیروي. د دغې کورنۍ هغه ستونزې به تاسو ته د نږدې څخه ښایو چې دوی باندې دا ژوند څنګه تیریږي. هیله ده چې دا خپرونه هم تر پایه پورې وګورئ او زموږ ملتیا وکړئ.
لیدونکو ما تاسې ته یادونه وکړه چې دغه کورنۍ په خیمه کې ژوند کوي. تاسې ګرد چاپېر وګورئ چې یو چاردیوالي دی، په دغه ځای کې اتاق نشته، داسې د اوسېدو لپاره یو ښه ځای نشته. دغه کورنۍ په دې یخنۍ کې قدرمنو هیوادوالو موږ او تاسې په بلند منزلو کې چې کله ژوند کوو د ځان لپاره ښه بخارۍ هم چالان کړی وي، ښه بړستن هم په ځان اچولې، ښه کمپل هم په ځان اچولې، خپل ماشومانو ته به مو ګرم ګرم د یخنۍ لپاره هغه توکي اخیستی وي، جمپر، ګرم کالي. خو دغه کورنۍ په دې یخنۍ کې په دې خیمه کې څنګه ژوند تیروي؟ راځئ چې د دغه کورنۍ سره د نږدې نه وګورو. قدرمنو لیدونکو دغه د جنګ ځپلي هیوادوال د کورنۍ غړي زما تر څنګ ناست دي، واړه واړه ماشومان، دغه خویندې. راځئ چې د دې نظر واخلو، راځئ چې د دوی سره خبرې وکړو چې دوی د پچیرآګام دخوګیاڼو څخه دلته ننګرهار ته ولې راغی، داسې څه وجه وه، څه ستونزه وه دوی ته هلته په کلي کور وطن کې چې دوی اړ شو دلته راشي ننګرهار ته. خورجانې د هر څه نه مخکې سلامونه او نیکې هیلې. دا راته که تاسې ووایئ چې اصلي تاسې د کوم ځای اوسېدونکي یاستئ؟ خوګیاڼو نه راغلو، د جنګ نه راغلو، بس دغلته نه چا راته ویلو چې دا ځای کې خیمه ولګوئ، په خپل سر راننوتو د باندې په سړک ناستو، بیا مې دې ځای کې خیمه ولګوله، دا خورمه ده زویمه، بس دوه کډې په دې یوه خیمه کې پراته وي. بس موږ دغه ورونو نه مننه ده چې دغه موږ سره کومک وکړه، موږ سره لاس واړی، چې دا هر شی وسه کېده موږ سره د کومک وکړه. موږ دغه غوښتنه ده تنه ځکه چې هغه هم باندې هم جنګونه دي، جنګ دی، شور دی، بس غرار دی، طالبان نښلولی، د هغې د لاسه هم هلته وخت نشو تېرولی، دلته هم بس دغسې په ډاګه پراته وي. بچیان مې دي واړه واړه، یتیمان په غاړه دي، کله یو ځای ته منډې وه کله بل ځای. دلته هم دغه اوخیمه سپین ږیری دی، سابندي ده، هېڅ وسه یې نه رسي چې موږ ته نه پکه را وګټي او ځان ته یې وګټي. خورجانې تاسې وویلو چې خاوند مې وفات شوی، خاوند دې څنګه وفات شو که دا راته ووایي؟ خاوند مې تللی و ملي اردو ته، هغلته چې راغی بس دا خبر نه و چې هلته به طالبان چې راغی بس چوټۍ راغیسته طالبانو، بس چا ورته وي چې دا د ملي اردو نه راغی، ایسته به راونیوه مړې کړه، سمدستي یې راونیوه. نو موږ به څه وکړو، موږ دغه حالاتو ګورو، تاسو ته ګورو. بس کله څوک راته ډوډۍ د جمعې په شپه راوړي، یا څوک رانه وړي، بس ناست وي دغې خور سره، بس موږ هم په همدې باندې ورننوتي. خورجانې تاسې ویل چې سمدستي یې مړ کړو، آیا ستاسې چا سره دښمني وه؟ نور داسې خلک راغی که ته لږ راته داسې ووایي چې هغه خلک څوک و چې راغی ستا خاوند یې مړ کړو؟ نه، نه دښمني شته دی، موږ شکر دی، نه میږي ته هم ضرر نه دی رسولی، نه پاتې انسان ته دښمني هم نشته، بس همدا طالبان دي. نو بس دغه خدای پاک دی وکړه چې دا زموږ ملک روغ جوړ شي او بس دغه ته نه لرې شي، ورک شي. بس موږ به دغې باندې به ډېر خوشحاله چې خپل ملکو ته هر سړی په خپل ځای شي، بس در په در خاورې په سر یو، کله یو ځای کې پراته یو، کله بل ځای کې پراته یو. بس موږ د دغه ګټې وټې څوک نشته، دغه ماشومان دي چې موږ ته وړه هغه که ده به څه خواران هغه وکړي، پاپې به راټولې کړه او بیا به یې خرڅې کړه، هېڅ وس هم نه کېږي. دا هم تاسو نه مننه ده چې دغه تاسو ته موږ دا شکایت کوو چې خیر دی موږ سره لاس واړوئ، موږ سره کومک وکړئ، چې هر یو ورور په لاس بریږي او وس یې رسېږي چې موږ سره د لاس واړوئ. داسې په خوګیاڼو نه چې تاسې کله راوتې، داسې څه وجه وه، داسې کوم کار و چې د هغو نه تاسې په نظر کې ونیو، خپل کور کلی وطن هم پرېښوسته او دلته راغلې ننګرهار ته؟ بس دغه طالبانو ترور کو، بس ډزې وي، جنګ شو، بس یو یکدم بس چا نه بچي پاتې وو، چا نه جامې پاتې وو، هر سړي خپل ځان نه ایسته چې بس ما بس خپل بچیان د ماښام نه ګاډي کې راکېنول او دغلته د وخیمه دا ځای پیدا کړی و، ټول همدې باندې راننوتو، بیا هم د شپې خیمه ولګوله، پکې پراته شو. لکه اوس دلته یو چاردیوالي دی او تاسې چاردیوالي کې خیمه هم لګولی او لاس یاست؟ بس دغه چاردیوالي ده، څه کوټه پکې نشته، تاسو یې ګورئ نو نه پکې کوټه شته، دغه خیمه پکې ولاړه ده، بس دغه کې موږ دوه کوره ژوند کوه، ناست یو. دغه لور مې ولېږم دغه کور ته، کله یوه ډوډۍ ته نه راواخلو، کله نیمه ورکړه، کله یې سره ورنه کړه، بس ایسته راشي.
بیا دغه ګرځي بس داسې لکه جمعې ته چې وظیفه راټولو دغسې راټولوي او بیا موږ خورو. لکه ژوند مو په وظیفو اوس تېرېږي. ژوند هم په وظیفو دی. اوس به څه وکړم؟ زه خو ځان ما د خدای زموږ ژوند چې تاسو ماښام کې وګورئ تاسو ته به پته ولګېږي چې والله دا خور مې دروغ یې که رښتیا یې. بس هغه رنګ هم سپین دی نور زندګي دې راته راغله ده. وظیفې راټوله اوس وظیفې دي او مونږ یو خوراکونه هم دي. جاري ورونه زه دا مننه کوم ما سر د کومک وکړه زما بچیان ډېر واړه دي زه ما پورې ډېرې خبرې اترې شي. دغه خور سره مې سر دننه کړی خور مې چې موږ هم څه وکړو نه کوټه شته نه هغه شته دی چې زما میړه مو داسې سپین ږیره دی چې اوړه راوړي غوړي راوړي چای راوړي بوره راوړي چې تاسو ما زه خوا سره رانږدې کړم ما سره کښېنئ. بس زه دغه ورونو نه هغه کومه چې ما سره د لاس واړه یو هر چا وسه کېږي که لسې کېږي که پنځه کېږي ما سره د مرسته وکړه. ولې نه هر ساعت یې وایم هغلته بیا پروت دی بیا پرې راګیر کړم ووایم خپله مې زړه تنګېږي بس چې دوی رانه روپۍ غواړي بس د بار وځي بس بېرته چې راننوځي زه وسه نه لرم بس ما بس صاحب کار پرېږدي فشار مې جګېږي هېڅ وسه موږ نشته دی. زما واړه دغه بچیان مې دي دغه 3 زامن دي ښایي تاسو ګورئ یو دا دی یو مغې کې دی دغه ملور دی او دغه مملور یوه لرګو پسې تللي زما خو هېڅ وسه نه کېږي او دغه د خور مم بیخي خاوند بیخي کمزوری دی وبه یې ګورئ سپینه ږیره ده به دغه لاس ګاډی لاس کې ورسره بېګارې سته ورک دی بس موږ هم وېرېږو دغه کنډلو کې پراته یو وښه دی دا پلو دې پلو بنګلې دي دلته غلا ملا او څوک هسې هغه نه شي کولی. ته به راوګوره راته پلار در یادېږي بچی ما سره خبرې وکړه که نه ښه دې چی راوړمه قدرمنو لیدونکو په دې یخنۍ کې تاسې ګورئ دا زموږ د هغه د وطن د ساتونکي زوی دی چې په ملي اردو کې و په ملي اردو کې دنده اجرا کول دا خو څه بد کار نه دی دا خو د دغه وطنوالو د حفاظت لپاره د دغه هیواد د ساتلو لپاره دغه دندې اجرا کوي. خدای چې موږ دغه مخ څکولي ته مې سړی ګوزي دا سپین دی نور زړه د خاورو هغه نه ډک دی اینو نه ډک دی نور یو چې بس چاته وژاړم چاته وخاندم زه خو ډېر راغیم نور ما پورې خلک خاندي د باندې لري چالوخې وینځم لا د چا کاسې وینځم قرضونه دي را باندې خاوند مو قرضونه کړي دي هغه 2 لکه روپۍ را باندې هغه پرتې دي خلک رانه غواړي زه به چاته وژاړم والله هم شته دی نو خدای دې را سره کومک وکړه چې دغې خیمو دغو سره پراته یو سیبۍ پورې مر نه لرګي چې دغه کو دا شملم ته نجیږ شي بیا موږ اور بل کړو ایسته ځان ته چې وکړو اوریانې چې کله هغه قرضداران تا پسې راځي او ته خو یو سیاسره یې خاوند هم شهید شو نو هغه خلک وکړنه تا سره څنګه یي هغه خلک تا ته څه وایي خورجان؟ زه به دغه تر زوی ته وایم چې خیره ته جواب ورکړه زه خو نور چاته هم جواب نشم ورکولی ته جواب ورکړه چې بس ورته میاشت صبر وکړه ما سره چې پیدا شي در به کړم بس بیا م ورته دغه لور لرم پکې بوځه دا پکې بوځه بس پرته وي در سره چې کله پیغله شوم دا زوی ته دې په نکاح کړه. جانې ته د زړه ټوکړه به چاته په پیسو کې ورکړې؟ څه وکړم مجبوره یم چې جامه نه لرو بل شی نه لرو اوړه نه یو هغه یو شی هم نه وي نو څه وکړم پیسې خو به د کمه کړو چې زه خېټې ته روپۍ نه لرو او خېټې ته اوړه او هغه نه لرو نو بچیان به قرضداران یې رانه غواړي البته به پکې لور ورکوم څه وکړم. ته ریشه بچې دلته دلته ریشه زما خواته هله ګله هلته ریشه هله دلته کښېنه بچې ماته هسې مخ واړوه مخ واړوه. قدرمنو هیوادوالو ما سره خو نور د دغې خورجانې د خبرې اورېدو نه وروسته
هېڅ داسې الفاظ نور نه برابرېږي زما په دې زړه کې زما په دې ذهن کې نه ګرځي زما د خپو لاندې دا ځمکه وتښتېده د خورکۍ دا خبرې مې واورېدې چې قرضداران ما پسې راشي زه ورته یم نور خو هېڅ هم نه لرمه خو دا وګوره زما دا کوچنی ګلالی زما د کور هغه ښایست دا تاسې خپل قرض کې یوسئ د دې پلار خو سربازو د ملي اردو سربازو ستاسې د هیوادوالو لپاره د خپل سره د خپل ځان نه تېر شو ایا تاسې دومره نشئ کولی چې دغه کورنۍ د دغې بدبختۍ نه راوباسئ ایا تاسې دومره نشئ کولی دغه ماشوم باندې دا ګلالی ماشوم باندې چې دا د دې کور رڼا دی په دې باندې رحم وکړي او تاسې د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړئ قدرمند لیدونکو یقین وکړئ چې زه کله هم یو کورنۍ ته ځم او هغه کورنۍ زه په ستونزو کې ګورم ما ته خوب نه راځي کله چې ما ته یو څوک ټلیفون وکړي چې زه ډېر د سختو ستونزو سره مخامخ یم تر څو پورې چې زموږ هیوادوال زموږ یو اداره زموږ یو د هیله خیره ټولنې حمایه کوونکی بنسټ چې دغه کورنیو ته موږ هغه مرستې برابروو زما د زړه نه یو خدای خبر چې زه به کله زما هغه واړه واړه ګلالي ګلالي ماشومانو سره هغه خپل خویندو ورونو سره مرستې ترسره کړم راځئ قدرمنو هیوادوالو دغه د ژوند پړاوونه خپرونه ستاسې د مرستې نه بغیر پر مخ نشي تللی زمونږ په دې هیواد کې د بېوزلو کورنیو خو ډېر شتون و خو اوس د جنګ ځپلي هیوادوال هم ننګرهار ته راغلي دي قدرمنو لیدونکو په خوګیاڼو پچیرآګام کې به دغه کورنۍ ښه د ژوند هغه سهولتونه به دوی ته میسر و خو نن دلته تاسې ګورئ چې دوی دوه کورنۍ په یو خیمه کې ژوند کوي که تاسې غواړئ چې دغه کورنۍ لاسنیوی وکړئ او دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ د هیله خیره ټولنې په وایبر شمېره باندې تاسې کولی شئ چې همدا اوس زنګ ووهئ زموږ د هیله خیره ټولنې د وایبر شمېره دی 0039 200 زموږ بله شمېره ده 0039 58 دغه شمېرې ستاسې د تلویزیونو په پرده همدا اوس تاسې ته ښکاري په دغه واړه واړه ماشومانو باندې ورحمېږي په دغه د کور دغه ډیوه د کور دغه رڼا باندې ورحمېږي دغه ګلالی ماشومه باندې ورحمېږي په دې ورسره مرستې وکړي قدرمنو لیدونکو ما تاسې ته ویلي چې په دغه خیمه کې دوه فامیل ژوند کوي دغه فامیل یوه بله خورکۍ هم دلته ناسته ده غواړم چې د دې سره هم یو دوه درې خبرې وکړم تر څو دغه خورکۍ څه ویل غواړي هغه د پچیرآګام د ژوند په باره کې دلته چې ننګرهار ته اوس دوی کډوال شوي راغلي دلته دغه شپې ورځې په دې باندې په دې خیمه کې څنګه تېرېږي خورجانې بل خورکۍ ستاسې خور خو موږ ته وویل چې موږ د پچیرآګام خوګیاڼو څخه راغلي وو که ته لږ راته داسې ووایي چې په پچیرآګام کې هلته مو ژوند څنګه و دلته چې راغلي یاستې اوس ننګرهار هلته مو ژوند لږ ښه و برابر و دلته خو بیخي نه مزدوري شته نه کار شته نه کسب شته دغه لاسګاډی دی دغه چلی دی 100 روپۍ راوړي هغې که نه چای شي نه بوره شي دلته مې دا خور د دام غواړي د دې ماشومان هم دي ما هم ماشومان دي چې ته په یو دغه کې ګزاره کېږي چې 1.5 روپۍ نه به شي په دغه کې 1.5 روپۍ ګټي هغې کې مریض دی ساه یې بنده کېږي پیسې نشته چې دغه کې د شپې کې ټوله شپه یې مونږ خوب دی نه چې ټوخېږي مونږ خوب دی نه نه باندې راوځي وټوخېږي بېرته راننوځي یخني خیمه داسې یخه شي لکه زنګار دغه واړه واړه بچي دی خو هم پیسې غواړي او نفقه خو غواړي که نه شته رقم نشته
بوډاګانې پیسې نه لرو څه وکړو وروره واړه دغه مې مشر زوی دی کله خورجانې چې دغه خاوند دی ښار ته ووځي او دغه لاسګاډی چلی 1.5 روپۍ تاسې وویلو چې د ورځې موږ ته پیدا کوي او 2 کورنۍ دلته پراته یاستو چې کله 1.5 کار وکړي خو ښه وه چې کله کار ونه کړي بیا څنګه کارونه کې دغه بچي نیسي دغه زوی مې د کاغذونه ماغذونه راټولوي هغې باندې 100 روپۍ وګټي هغه چاته کړي خولې م وخوري خېټې م نه وخوري چې خېټې م وخوري خولې م نه وخوري وروره دیلې ته ناست څه وکړو کباړ مباړ راټولوي 100 روپۍ او 1.5 پونه به شي وروره بوټي شي واړه ماشومان دي هم چې غواړي کالی غواړي بنیان غواړي دي باندې چې وځي نور یې پلان کې بنیان اغوستی یم وسه نه لرم څه وکړو هم یو بل زاړه ماړه بنیانونه ورکړي هماغه په ځان لکه دغه بنیانونه هم خلک تاسو ته په خیرات کې درکړي دغه یو بل خیرات کې راکړي ورو تاسې وس نشته دی چې دغه واړه ماشومان ته څه واخلي نه وروره یې ولاکه روپۍ کور کې لرو 100 روپۍ شعري چې دغه زوی مې په کاغذو کې 100 روپۍ ګټي قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا وګوره موږ او تاسې چې کله یوه ونه کینوو نو په دې هیله باندې زموږ په زړه کې دا یو آرزو وي یو ارمان وي چې دغه زموږ دغه ونه به غټېږي او موږ ته به میوه کوي او موږ به د دغه ونې هغه ثمره خورو قدرمنو لیدونکو دا زموږ د افغانستان هغه ونه دی چې دا به غټېږي او زموږ د هیواد ته به خدمت کوي هغه که په هره جامه کې وي که دی ډاکټر وي که دی انجینر وي که دی سرباز وي که دا زموږ د دولت د هرې ادارې کارکوونکی دی خو دې هیواد ته به خدمت کوي پکار دی د دغې ونې موږ او تاسې ډېر خیال وساتو زموږ افغانستان به په دغه ورکوټی ګلالی ماشوم باندې به جوړېږي خو نن قدرمنو هیوادوالو د دې خپې په د یخنۍ کې تاسې وګورئ لوسې دي په ځان کې داسې یو ښه کالي ګرمه کپړه نشته او په څه حالاتو ناز دی دا تاسې وګورئ کافر به هم زړه سوځېږي موږ او تاسې خو شکر الحمدلله مسلمانان یاستو په دغه واړه واړه ماشومانو باندې زړه وسوځوئ هغه واړه واړه ماشومانو باندې هغه د مینې د محبت یو لاس راکاږي راځئ هیوادوالو دغه کورنۍ په چغو چغو تاسو ته وویل چې موږ تاسې نه مرسته غواړو تاسې موږ سره مرسته وکړئ خورجانې ته موږ سره 2-3 خبرې وکړه کولی شي خبرې بچې ستا په سر باندې ښه لوپټه نشته دی داسې یو ښه پیزار دی نشته زړه کې د څه راځي بچې موږ داسې خلکو ته ګوره موږ ځان ته وګورو خلکو ته وګورو ځان ته وګورو د ډېر غریبي نه څه وګورو کله دې بچی چې یخني کېږي څنګه کوي بس ځانه ټیکرې ته او کلارې څه یخنۍ د وجې نه بیا خوب درځي او که نه بچی
قدرمنو لیدونکو، مور یې هم په ژړا دی، ترور یې هم په ژړا دی، او دا ورکوټی هغه خورکی چې اوسه پورې د دنیا د حالاتو نه هم نه دی خبر، خو په دې دومره پوهېږي چې په موږ باندې ډېر سخت غریبي دی، په دې باندې پوهېږي چې موږ هېڅ هم نه لرو. د دې زړه به ښه داسې یو ښه کالي ته به هم کېږي، ښه خوراک ته به هم کېږي. کله چېرته واده شي یا خپلو خپلوانو کې که نه، او یا هغه خویندې ګوري چې مکتب ته روان وي، هغه وخت د زړه کې څه راځي؟ زړه کې مې دا راځي چې زه مکتب ووایم او زه ښه کالي ولرم، زه ښه هغه ولرم. څه وکړم؟ که پلار د سپین ږیری دی هغه نشي کولی چې تا ته ښه کالي راوړي یا مکتب کې دې واچي. څه وکړم؟ غریب دی، هغې باندې مونږ ګلمې سوځي، په دې هم ګلمې سوځي، روی ترور باندې هغه مور باندې دا وخت څنګه تېرېږي چې لور یې داسې ورته مخامخ ژاړي، زړه کې دې همدا اوس کوم احساس راځي، کوم خبره زړه ته راځي؟ زویمه چې زما د لورګانو هغه مکتب ویلی وی ښه جامه دغه کالي مې پردي خلکو ته راوړي ورکړي دي، نري نري کالي یې په ځانو خلکو ته په زاړه کالي راوړم. هغه پلار یې ښه دی او تکړه دی، کالي ښه جامه یې ورکړی او ښه پوښاک یې ورکړی. ما ته ډېر دغه ودرېږي چې د خلکو بچیو ته وګورم، خپل لورګانو ته وګورم، درد په دره وي. دغه خور مې د دغه غریبه په هغه حال ده چې شي ته به وګورو ورځې چې به موږ شي. خورجانې هغه شتمن هېوادوال چې همدا اوس د شرق راډیو تلویزیون څخه تا ګوري، د هغه ورونو نه څه غوښتنه لري؟ هغه نه دا ورونه مې دي، زه پوښتنه لرم چې ښه جامه وکړه، هغه کې ښه مواد، موږ په دې خیمه کې پراته یو. که هغې تا سره کوم مرستې وکړي چې تر څو پورې ستا د دې سترګو نه دا ژړا لرې شي؟ زه هغې نه غواړم چې دغه یې دغه وکړي، ښه کالي، ښه جامه، خیمه پکې مونږ ژوند کوو. خورجانې ته څه غوښتنه لرې که ته زویمه وروره چې دغې ته ښه کالي او ښه دغه او دغه خیمه دغه یو چې ته یو کور یو دغه یې مونږ ته یو مناسب ځای پیدا کړي، په دغه خیمه کې موږ ملازان باندې راځي بیدیانو شو پراته او کړلي پراته یې ټوله شپه د یخنۍ د لاسونو نه خوب نه راځي. غواړم د یخنۍ د لاسه چې بیدیان نه شي. نو اوس نه لرو چې یو ګیس یو لرګي واغلو، یو ښه واغلو، یو بد واغلو، بس نشته دی، په خدای هیلې ته ناست. قدرمنو هېوادوالو، په دې هیله چې د دغې کورنۍ په سترګو کې نن ژړا دی، فریاد دی، چغې دي، سوري دي، تاسې د دغې کورنۍ د دغه واړه واړه ماشومانو د دغې خویندې هغه د زړه غږ مو اورېدلی وي او دغه کورنۍ سره مرستې وکړي. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، دغه کومې مرستې چې تاسې ګورئ دا د هیله خیره ټولنې سره محترم حسیني صاحب دغه کورنۍ سره دغه د خوراکي توکو مرسته ترسره کړې چې تاسې ګورئ چې هر یو کورنۍ ته یو کمپل، وریجې، غوړي، خرما، مکرومي، بوره، چای، وړه، همدارنګه هغه بل خوراکی ته هم چې دغلته په دې خیمه کې 2 کورنۍ ژوند کوي، هغې ته هم یو کمپل، وریجې، وړه، بوره، چای، خرما، غوړي او مکرومي. قدرمنو هېوادوالو، ما په هر یو خپرونه کې تاسې باندې غږ کړی چې دغه کومې مرستې چې موږ دغه کورنیو سره ترسره کوو دا هغه بیړنۍ مرستې وي. دغه کورنۍ باید په دغو مرستو باندې تر یو میاشته پورې ګزاره کولی شي. د دې نه وروستو بیا هم ستاسې د هېوادوالو لار څاري، ستاسې د لیدونکو د هغه افغانانو لار څاري. زمونږ ورونه دي په خارج کې اوسېږي، دلته په داخل کې اوسېږي، شتمن هېوادوال دي
چې وسې کیږي توان کې دا شته دی چې دغه کورنیو سره نورې مرستې هم وکړي. خورجان حسیني صاحب ته ستاسې په زړه کې څه داسې چې نور ویل تاسې څه غواړئ نو مهرباني وکړئ. الله د حسیني سره ښه وکړي، خدای پاک دې په هغې دنیا کې ورته په کار راولي، موږ سره یې مرسته وکړه، خدای دې ورسره ښه وکړي. موږ ویل چې موږ سره نورې مرستې مو وشي. دغه خیمه ده، دغه خیمه کې به موږ شی وکړو، په دې دغه کې پراته استو. نو موږ ویل چې موږ سره نورې مرستې مو وشي او خدای پاک د هغه دنیا او دا دنیا دې خدای کامیابه کړي. خوشحاله اوسئ خورجانې. دغه بل خوراکۍ نه هم یو دوه درې خبرې اورو چې دا څه ویل غواړي هغه نورو وروڼو ته چې همدا اوس د شرق راډیو تلویزیون له لارې دوی ګوري چې څه ویل غواړي. ته هم که راته څه ووایې خوراکۍ؟ ورور هغې نه موږ ډېره مننه کوه چې دغه موږ زموږ یاد وکړه، زموږ پوښتنه یې وکړه، دلته راغله او تاسو نه هم ډېره مننه چې زموږ پوښتنه مو وکړه او دغه سامان یې موږ ته راوړ او موږ هغې نه د هغه کړو چې زموږ د بیا هم پوښتنه وکړه چې زما دا واړه بچیان دي، یتیمان دي او په دغې خیمه کې موږ دوه کډې ژوند تېرو، دې باندې نه کېږي، دا ژوند ډېر سخت دی، زموږ یخني ده، جمع دی. زه الله د هغه سره ډېر ښه وکړه، هم د دا دنیا رڼا شي هم د هغه دنیا رڼا شي. قدرمنو لیدونکو دغه خوراکۍ چې تاسې ګورئ دا د هغه سرباز کډه ده او تر څنګ یې واړه واړه ګلالي ماشومان هم ولاړ دي چې د ملي اردو محافظو د وطن لپاره شهید شو. نن که موږ او تاسې په آزاده فضا کې ژوند کوو نو دا د هغه سربازانو د هغه امنیتي ځواکونو خیرات دی. قدرمنو هیوادوالو دا مه هیروئ. نن هغې د ژوند شپې او ورځې په هغه سنګرونو کې پراته دي او زموږ د وطن حفاظت کوي، زموږ او ستاسې حفاظت کوي. د خدای لپاره نور جنگ بس دی. د دې انسان وژنې نه د دې جنګونو نه موږ ډېر په تنګ راغلو. دا واړه ګلالي ماشومان وګوره، دا تاسې وګورئ آیا د دې دغه عمر دا و چې دا یتیم شي؟ آیا دغه خوراکۍ چې ته ګورې د دې دا وخت و چې دا کونډه شي؟ نن به دا واړه ماشومان دې نه هر څه غواړي خو سیاسره به څه وکړي؟ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې زه توریالی ساحل او مصر د کمرې په برخه کې شهباز نظري بیا د یو داسې دردېدلې کورنۍ سره، بیا د یو داسې جنګ ځپلې کورنۍ سره، خو زه دا وایم چې خدای دې بیا هغه ورځ رانه وړي چې موږ داسې د جنګ ځپلو هیوادوالو ته راشو. خدای دې وکړي چې زموږ په هیواد کې سوله راشي، مینه راشي، ورورولي راشي، هغه ځان وژنه له منځه نه لاړ شي. تر بیا ښه وختونه، ښې چارې، ښې شېبې الله مو مل شي. چې دې راکړې مرتبه ده د الهام خالقه، خپل خاص بنده دې کړمه، فکر مې کړه عام خالقه. لاسنیوی د ټولو مسؤلیت او دنده ده. د هیلې خیریه ټولنه.